همیشني دښمنان طالبانو ته یو لاس شوي ده چې امریکا او روسیه پر طالبانو څه ګزار کړی. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني به طالبانو ته ویل چې راشئ سره جوړ راشو او یو حل ته ورسیږو. کوم هیوادونه چې اوس ستاسو ملاتړ کوي سبا ورځ که واک ته هم ورسیږئ نو دوی به تاسو په رسمیت نه پیژني، ځکه چې د دوی هدف په افغانستان کې د یو قانونمند نظام ړنګول دي. او بس خو طالب فعالانو به ویل چې د دوی حکومت راتګ سره به د ګاونډیانو او د سیمې هیوادونه ډېر ژر په رسمیت وپیژني، خو ښکاري چې دا خوب یې تر اوسه تش خوب ثابت شوی دی. امریکا وایي د طالبانو رسمیت زموږ پلان کې نه ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې اوس مهال له امریکا سره د اسلامي امارت په رسمیت پیژندل کوم پلان نشته. ښاغلی کربي ټینګار وکړ چې طالبان باید هغه مکلفیتونه چې د دوی د حکومتدارۍ په برخه کې نړیوالې ټولنې ته ورکړي دي په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې ترسره کړي. جان کربي زیاته کړه چې په افغانستان کې القاعده کمزوري شوې او واشنګټن په افغانستان کې د ټولو ترهګرو ډلو څارنه کوي. یاد دې وي چې تېره شپه هم پکتیا کې د قلو اردو په سر ډرون الوتکه ګرځېده چې طالبانو ورباندې ډزې هم کړي. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي په افغانستان کې ټول ګډون حکومت او له نشهیي موادو او ترهګرۍ سره مبارزه د مسکو فارمټ شپږمې ناستې د اجنډا مهم ټکي دي. ټاکل شوې دغه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 9 د روسیې په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون ترسره شي. زمیر کابلوف د دوشنبې په ورځ له ټاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې په دغه ناسته کې به د سیمې هیوادونه په هغه مواردو هم بحث وکړي چې اوس یې اړتیا لیدل کیږي. د کابلوف په خبره په دې به هم خبرې وشي چې طالبان څنګه خپلو مکلفیتونو ته متوجه شي. هغه ویلي د طالبانو رسمیت پیژندنه اوس لپاره د بحث وړ موضوع نه ده او طالبان رسمیت پیژندلو ته ډیر مزل پر مخ لري. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.